سلامونه او وخت مو بخیر. پام وراړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یکشنبه د مرحوم 21مه نیټه ده چې د 2016 کال د جنوري د 11مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تزاب الجلیل ساعت وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرلکي. په کندوز کې بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې 193 روغتیايي مرکزونو ته 223 درمل ویشلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندېدو سوداګري 40 سلنه کمه کړې. او د ایران په لاریونونو کې 217 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشل کېږي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د کرنیزو مرستو په دوام بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې د ویش دوهم پړاو د ولایت په مرکز کې پیل کړي دي. د مسؤلینو په وینا دا مرستې د غنمو د تولید د زیاتوالي، د کرنې د پیاوړتیا او د بزګرانو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په موخه ویشل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې 193 روغتیايي مرکزونو ته 223 درمل ویشلي. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس اعلان کړی چې د دې سازمان د 2015 کال د اکتوبر له میاشتې تر اوسه پورې د افغانستان په 25 ولایتونو کې 193 روغتیايي مرکزونو ته د اړینو درملو او طبي وسایلو 223 متریک ټنه مرسته ویشلې ده. دغه درمل به د څه باندې 2000 کسانو لپاره د روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو څخه ملاتړ وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندېدو سوداګري 40 سلنه کمه کړې. د صنعت او سوداګري وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د 3 میاشتني تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو سوداګري تر 40 سلنې کمه شوې ده. نوموړی وایي شمېر یې ښایي چې په 2023 زېږدیز کال کې د دواړو هیوادونو سوداګري 2.418 میلیارډ ډالر وه، خو په 2015 کال کې 1.816 میلیارډ ډالر ته راکمه شوې. او وروستۍ خبر دا چې د ایران په لاریونونو کې 217 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ایران په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه نور هم پراخ شوي دي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په تهران کې امنیتي ځواکونو پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې له امله یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ټایم مجلې د یو ایراني ډاکټر له قوله لیکلي یوازې په 6 روغتونونو کې د 217 وژل شوي کسانو پیښې ثبت شوي دي چې ډېری د مرمیو له امله وژل شوي دي. راپور زیاتوي که دا شمېر تایید شي دا به د لاریونونو پر مهال د امنیتي ځواکونو د تاوتریخوالي تر ټولو دروند مورد وي. دا و د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومن شه.